په د درېمه سپاره کې د سوره آل عمران د 25 نمبر 50 نمبر آیت دی. په دې مذکوره مختصر آیت کې رب العالمین د آخرت تخویف او داغي خوف ير او دمکی ذکر کوي. مخکې د اهل کتابو د يهودو نصارو په باره کې دا خبرو کړل چې وغرهم فی دینهم، دا يهودین چې دی اهل کتاب نو دوی له دوکه ور کړی دا په باره د دین د دوی کې هغه خبرو هغه منګړت او بدعي او د ځان نه جوړ شو خبرو چې د دوی مشرانو او د دوی مولایانو دوی ته کړو چې تاسو په آخرت کې بچی او د غرنګ په آخرت کې تاسو د پاره هیڅ قسمه سزا او ور نشته دی او آخرت کې جهنم د نور خلکو د پاره دی. ندی خبرو دوی دوګه کړی دا غر لفظ دی نو دا ډیر عجیب لفظ قرآن ویل دی. غرر ویل کیږي په عربی کې اصل کې دی ته چې یو سړی د یو شیز د حقیقت نه خبر نه به حقیقت خبرو پس رواني. نو دین کې یو سړی د حقایق نه دی خبر او به حقیقت خبرو پس روان دی په تاویلی ماویلی پسې او ځان په دی باندې مطمئنه کړی دی. ناشنا خبره ده چې د آخرت او د قبر او د ګور او د زنکدن خبره چې څومره درانه ده او سنجیده ده عمر ډیر انسانان په کیسه خویدل دي او دا خبره ډیره هلک او معمولی اغستی دي. کنینو دا څه کمال دی چې سړی ځان اس یو مدرسې ته یو مسلک او یو مذهب ته یا تنظیم او پارټۍ ته یا یو قائد او لیډر ته ځان منسوب کی چې لکه بزد د سمرګرم او نور اخوت څه عمل نه کوي. دا کار دی يهودو نه سوارو وکاو. نو الله سبحانه و تعالی وی دی په دې خبره کې دوکه خوړلې ده. کني د قیامت په باره کې قانون دا دی چې دلته قانوني جزایی دی. قیامت ته یوم الدین ویل کیږي. دین چې دینو په عربی کې قرض ته ویل کیږي. دنیا کې چې څوک چاله قرض ورکړي به ته غواړي. نو دغه مقصد دی چې په دلته دنیا کې څه وکړل هر انسان چې دنیا ته راځي نو دا یو سوداګر دی، دا یو دیډیمار او اجیر دی. دلته چې څه مهنت او مزدوري وکړل نو بس په قیامت کې به هغه راخاره کیږي. دا غیر رد عمل هغه جزاء او سزا ته ځان تیار کا. اڅ کله چې کم دی څوک د چا په دغه باندې یعنی په سفارش باندې چا په تعلق باندې د چا په پیرای او دی باندې د چا پرشتہ داري او په خپل ولای باندې نشي بچ کېدل. ته وګوره کله پیغمبر زوی چې خپل ایمان په کې نشي بچ کېدل. نوح علیه السلام سبا په قیامت کې خپل زوی نشي بچ کوله. کله پیغمبر پلاری کنو کافر ایمان سره نه د زوی پیغمبر نشي بچ کوله. ابراهیم علیه السلام په قیامت کې خپل پلار نشي بچ کوله. کله پیغمبر بیبي وی کنه او خزوی چې خپل په کې ایمان نه پیغمبر د خپل ولی او د پیغمبر خاونتوب له فائدہ نه ور کوي. لکه د لوط علیه السلام خزه به سبا په قیامت کې چې کوم دی هغه په اور کې وي. الله سبحانه و تعالی دی په دې دین کې دوکه خور د قوجه ده چې رب العالمین د دوی د عقیدې څنګه توړ کړي څنګه ردی په کړي. فکیف دا کیف چې دینو عربی کې منګ تاسو عام تور باندې دا لفظ د حال د تپوز د فر راځي. لکه سړی چاته وي کیف حالک لکه څنګه صحت دې څنګه دی. دلته د دې د معنی نه د تپوس پوښتنه مقصد نه دی چې ګینه د مخاطب نه تپوس کوي. دلته دا کیف چې راځي نو دا د استعظام د پاره د دهشت او د غرنګ د ویری پیدا کول د فاره. یعنی دغه حالت به څومره عجیبه یا مخاطبه ډیر هیبتناک وي. تب کې لک سوچ وکړه فكيف حالهم څنګه به حال د دوی اذا جمعناهم چې کله مونږ راجم کو دي ټول د مخکنی او رستنی مشران او کشران پیران او مریدان دا ټول راجم کول یوم اغورزته لا ریب فيه چې نشته د شک داغي په وقوع کې یقیني دا ورځ را روانه ده چې دا ورځ د قیامت ده. و اوفیت كل نفس وربکړي شي پوره هر یو نفس ته ما کسبت بدله او عوض د هغه عمل چې د کړی دی. ته وګوره د کل نفس کې زم راځم او تم راځي مخکنیم پکې راځي او روستنی ار نفس ک يهودي دي ک نصراني دي ک هندو دي ک سیک دي ک مجوسي دي ک عرب دي او ک عجم دي زوته دا ټول پکې راغلیو. ته چا چې څه قسم عمل کو داغي بدله بوته ملاويږي کسب لیکيږي دیړای ته د دې مخ کې یفترونه په مقابل کې ذکر کو. یفترونه مراد ده چې اسیزان په خوشفهمۍ کې مبتلا کول اسیزان لږ کم دي تسلی ور کول په دروغ باندې ځان دوکه کول نه نه ګوره په دې باندې و دوکن شیخ شه
او دغه رنګ ځان ګوره دوکه نه کې. ما کسبت نه مراد دا دی چې کومه توره دی وکړله کسب عربی کې دیړی ته ویل کېږي چې کومه توره خواري دی وکړله بس نه عقبت چې کوم دی بدله ملاویږي. دا تعبیر مخکې ذکر شو لها ما کسبت وعليها مکتسبت. چا چې څه وکړل که نیکی وکړو که بدی وکړو د خپل ځان ذمہوار دی. روسه به سوره انبیاء کې براشي ونزع الموازین القسط یوم القیامه لیوم القیامه. الله وي موږ به د قیامت په ورځ باندې هغه تل د اعمالو هغه به کېږدو او دغه رنګي هر یو فلا تظلم نفس شیئا په یو نفس باندې به ذره بر ظلم نه کېږي. او چا چې څه عمل کړي نو که د ذری او د دغه د غوخ دانی عمرې الله سبحانه و تعالی اتینا بها من به راوړو وکنه وکفا بنا حاسبین موږ پوره حساب کوونکو. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. ذره بر نیکی چې دی وکړه د غوخ او د شرشمو د دانی عمره نیکی او کبدی الله دا په قیامت کې حاضر شي. ته وګوره موږ د کوم د غرون عمره عمل ګناه د تیسم نخکاره کیږي مړو کیږي به قتل کیږي به الته به د زری زری حساب بیم وهم لا یظلمون. په دې باندې به هیڅ قسمه ظلم نه کیږي. کچا یو نیکی کړي هغه به کمیږي نه کچا ګناه کړي هغه به زیاتیږي نه. د سموږي چې رب العالمین په قیامت کې به غصه وي او د وچو سره بګینی لاندم سیزي نه بس خپل عمل ذمہواري. کتا یو معمولی غوندې نیکی کړي په دنیا کې د ساسو کړو شاباسي او افرین دی ونه وي. په دنیا کې د کوم د سوکستان کې ته د قدر په نظر باندې ونه ګوري په دنیا کې د ستاني کې راخکاره نشي خو یاد ساته په قیامت کې برخکاره کیږي. او دغه رنګ د نیکی چې د نیکی په لیول باندې شو د ناشنا خبره ده. نفس یوازې عمل کولم نه دی بلکې نیکی د نیکی په لیول باندې کول دي چې د نیکی د لپاره کم شرایط دي کم هغه شرطونه دي په هغه لیول باندې کول. الله سبحانه و تعالی دا به موږ په قیامت کې هغه حاضر کوم. فكيف نسرنگ بي دلته سره حالهم دا معنا مراد ده. فكيف حالهم نسرنگ بي حال د خلکو اذا جمعناهم کوم وخت موږ به راجم کو دي لرم لیومنا غورز تا لا ریب فی چې نشته د هیڅ شک داغي په واقع کېدلو کې وفیت کل نفس نم او پورا باور کړی شي هر یو نفس تما کسبت بدل دا عمل چاغ کړی ویم وهم لا یظلمون. او دغه رنګ په انسانانو باندې به هیڅ قسم ظلم او زیاتی نه کیږي. او ته ګوره رب العالمین چې دی نو حالت د څه بدلی را بدلی. ته وګوره چې الله رب العالمین قیامت راولي او انسانانو ته دغه د اعمالو بدله ملاويږي. وجه دا ده چې واکه اختیار د رب العالمین من سره دی. قل اللهم تو یا الله مالک الملک تو اختیار مند بچای تو تل ملک ته ورکه بچای من تشاو چاته چی غواړي وتنزع الملک او د غرنګ ته راخاږي په زور باندې اخلي بچای ممن تشاو د چانه چی غواړي. دا تنزع زکو چې څوک یو ځل د کورسې ته ورسیږي نو به نه پریدي تر څو چې جیل تن یې چولې وجلې پینی او په زور تر اخلي. حدیث کې راغلی نعمت المرضئه وبئست الفاطمه. دا بچای چې دا نو دا ډیره خطه ورکون کې دا لکه ماشوم چې مور سینه او ته ورکی نو ډیر په مینه باندې د ماشوم خلی به چې کله د سینې نه جدا کوي نو سمور پسې نه ختی نو د قرنګي چې وسړی چې بچای ته ورسیږي به نه پریدي تر څو پورې چې په زور باندې الله راخلی نه دي کې دي خبره ته اشاره ده چې هر قسمه حالات ته چمتو وسیګه د کور براوزي او ذهن کې به ډیر پروګرامونه او الله مو کیسه هسپتال ته ورسیږي بزان په پویم نشي هیڅ به جیل ته بتلې اکسیډنټ به دي کړي ناصافي حالت په انسان باندې ډیر زر زر راځي. د دې کې مراد دا چې تحولات بر باندې زر زر راځي. وتعز من تشاء او عزت ورکه ته چاله چوغړي وتذل من تشاء او ذلت ورکه چاله چې تو غواړي عزت او ذلت یا الله ستاسو په اختیار کې دي. بيدک الخير ستاسو په لاس کې ټول خیر دی. انک علی کل شیء قدیر. یقینا یا الله ته پرشي باندې قدرت او طاقت درون کې